د سراج الامارت تاریخي بڼ دغه بڼ چې اوږده تاریخي مخینه لري د کلونو راهیسې ورته د دې ولایت ختیځو ولایتونو او د هیواد د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو اوسیدونکي د تفریح لپاره راځي. دغه بڼ کې د سراج الامارت په نامه د تاریخي بڼ ترڅنګ د سیلانیانو د ناستې لپاره بیلابیل چمنونه، ځایونه او د سپورت لوبغاړو ته د لوبو کولو میدانونه شته. په دې بڼ کې د ورځې په اوږدو کې هر وخت خلک لیدل کیږي. دلته تفریح لپاره راغلي خلک هم دغه بڼ د تفریح لپاره خورا خزی بولی او زیاتوي چې د هیواد د مختلفو سیمو خلک ورته راځي. دوی همدارز له حکومتي مسؤلینو غواړي چې په سراج الامارت بڼ کې د ژمنې سره سم د تاریخي آثارو موزیم زر در ژره پرانیزي ترڅو دغه ځای ته د بهرنیو سیلانیانو پام هم راوګرځي. دا د یو چکر ډېر ښه ځای دی د موږ لپاره، ټولو ځوانانو لپاره، کوی چې دلته راسي لکه مطالعې لپاره، ورزش لپاره او بهترین ځای ده. ښایسته چمنونه دي، ښایسته ځای دی، ښایسته علاقه ده، نور ځوانانو لپاره هم ښه ځای دی چې راشي چکر ته. امارات اسلامی ما شما در آغاز گفته بود که اینجا ما موزیم جور میکنیم. اگر این جور شد بسیار گپ نیک است، چون که بر علاوه اینکه مردم محلی ما حتی کشورهای همسایه و فرا منطقه هم دلته په دې بڼ کې بیا د کلونو راهیسې د ښاروالۍ د تنظیفاتو د برخې کارکوونکي کار کوي چې د بوټو د پالنې ترڅنګ د دغه پارک د پاکوالي برخه کې خدمت ترسره کوي. دوی بیا دغه بڼ ته له راتلونکو خلکو غواړي چې بوټو ته د پام ترڅنګ د دغه بڼ پاکوالي ته پام وکړي او د خوراکي توکو پاتې شونې دي بې ځای نه غورځوي. 11 سال من کار میکنم، باغ بسیار خوب است، جای چکر است، مردم چکر میدن، اقصا میکشه، چه میکنن فهمیدی وقت خود تیر میکنی. موږ دغلته ګلان کرو، چمنونه هم کرلي او دغه نور دا خلک چې د چکر د پاره راځي دغه نه موږ دغه خواهش کوو چې د خپل کثافات بې ځایه وانه چوي. تاسو اوس همدا اوس لاړ شئ وګورئ ګلان وګورئ چې دا خلک په یو عکس باندې موږ ته 10-12 بوټي پکې ماته په یو عکس باندې خپل. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا وایي چې دغه موزیم کابو 80 سلنه چارې بشپړې شوي او د وزارت له لوري ورته ډاډ ورکړل شوی چې په نږدې راتلونکي کې به په دغه تاریخي ودانۍ کې د تاریخي آثارو موزیم پرانیزي. د دې موزیم دپاره په پراخه کچه کار روان ده. تقریبا 80 سلنه کارونه بشپړ شوي دي، ودانۍ بشپړ شوي، رنګونه هر څه برابر شوي. صرف ځینې تخنیکي مسایل او هغه اثار چې په دې کې ښودل کېږي د دې دپاره یو مناسب چاپیریال باید رامنځته شي. په دغې باندې کار روان ده او انشاءالله د وزارت وروستیو کې ډاډ راکړی دا کوم تخنیکي کارونه پاتې دي دا به هم په د نږدې ورځو کې انشاءالله بشپړ شي. هیره دې نه وي چې ننګرهار د دغه تفریحي ځای ترڅنګ په ښار او ولسوالیو کې ګڼ نور تفریحي ځایونه هم لري چې د دې ولایت ختیځو ولایتونو او د هیواد د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو اوسیدونکي ورته وخت نه وخت د چکر او تفریح په پلمه راځي. د سراج الامارت تاریخي ودانۍ او بڼ د وخت د امیر حبیب الله سراج لخوا جوړ شوی و چې هغه مهال به د وخت امیر د ژمي په موسم کې دغه ځای ته خپله پلازمینه رالېږدوله او له دې ځایه به یې د خپل حکومت چارې سمبالولې چې وروسته د هغه د زوی غازي امان الله خان پر ضد په هیواد کې د راولاړ شوو شورشونو په ترڅ کې د شینوارو د قوم له لوري په دې بڼ کې جوړه شوې تاریخي ودانۍ وسوځول شوه. خو په تیر جمهوري نظام او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دور کې د جوړېدو چارې بیا ځلې پیل شوې چې اوس یې د ودانۍ چارې تقریبا بشپړې شوې دي. سباوون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.